داسې یو ځای ناست یم، تاسو شاوخوا وینئ چې سودې دي. دا کومې سودې دي او چیرې جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ نو په دې باب باندې نن په دغه خپرونه کې موږ د دغه سودو په اړه تاسو ته مفصل معلومات راخلو چې دا سودې د څه شي لپاره جوړیږي، د څه وخت راهیسې جوړیږي، اوس هم جوړیږي که نه جوړیږي، که جوړیږي څوک یې جوړوي او د څه شي لپاره دا کاریږي. دغه خپرونه خاص او خاصه دغه سودو دپاره ده او ستاسو دپاره ده. تاسو خپرونه تر وروستیو پورې راسره وګورئ او د دغه سودو په اړه به تاسو هم که معلومات نه لرئ معلومات به هم ترلاسه کړئ. راځئ چې مخته ورتېر سو. دلته یو بابا دی، سودې جوړوي، دا دی اخته دی، مصروفه دی. د ده سره به دلته پر یوه سودا کښېنو. د هغه بابا تر څنګ ناست یم چې دغه سودې جوړوي، لا همدا دی اخته دی. د ده څه به معلومات واخلو، د ده څه به پوښتنې وکړو چې څونه وخت کېږي چې دی سودې جوړوي، په عموم کې دا سودې د څه وخت راهیسې باب دي. او یوه خبره بله دا ده چې حاجي صاحب محترم لږ په غوږو دروند دی، یعنې په غوږو سم اورېدل نشي کولی. موږ مجبور یو چې لږ په غټ غږ د ده څه پوښتنې وکړو. حاجي صاحب سلام علیکم. سلام علیکم حاجي صاحب. څه شی دی؟ دا نه دا ما ستا غږ ثبتوي، ستا غږ ثبتوي. وعلیکم سلام. ستړی مه سې، څنګه یې؟ ستړی مه سې، ښه یې، په خیر یې؟ خیر اوسې بابا، الله دې غم مه راوینه. ډېر وبخښه، ستا د کار وخت مو ونیوی. غم لرې سه، الله مو غم راکړه. الله مو غم مه راوینه. خیر اوسې حاجي صاحب. حاجي صاحب په اول کې دا راته ووایه چې دغه سودې د څه وخت راهیسې ته جوړې؟ زه د ظاهر بابا د وخت څخه. د ظاهر بابا د وخت ته جوړې؟ ښه، یعنې د ظاهر بابا در مخه هم دغه سودې جوړېدلې؟ خدای دې امان قبول کړه. دغه د ارغنداب میوه چې و هندوستان ته پشکې تلله، دغه سوداګرو باروله، داسې وبله، دا شفتالو و شلیل، انګور، د سیب، انار، ټوله تربار یې دغه کلي خلکو کولې، داسې وبله، دا سوداګرو وړلې، دلته و مزدوران ورسره وو. ښه، پخوا دا د نور د چیش دپاره کارېږي یا په هغه وختو کې د چیش کار یې ځینې اخیستی؟ دا دغه میوې پشکې تللې و. هغه پېښور و، دغه ته چادرې وړلې، چادرې وړلې په هغه وختونو کې و، په هغه وختو کې. ښه اوس د چیش دپاره کارېږي دا سودې؟ اوس د هغو د شیانو دپاره نه کارېږي. اوس دغه کورنیان خلک یې وړي، دغه شیدې و مستې د غوا والا تر لاندې کوي، هر شی تر لاندې سو، د پشیانو څخه خوندي دی، نګاه دی. مثلا خبره ده داسې وبله، دا ښاروالا یې وړي، مالته چې څه کوي، وروره په دا دې کې د شپې ماخوستن یو شی پاته سي، دا غوړ لوښي تر لاندې دې کړله، د پشیانو څخه خوندي دی، داسې وبله. پر هر اسټاپ کې چې 2 ساعته بعده دغه لوښي او کښه کوله، که 3 ساعته پسته بالا پشیان یې دغه دی کار نه ښه حاجي صاحب، یوازې د دغه دپاره دا سودې کارېږي او که نه د نورو میوو یا د نورو شیانو دپاره هم کارېږي؟ الله دې امان قبول کړه. دغه بولدکیان یې راسوړي، دا د بولدک خلک داسې وبله، دغه سودې د میوو ډکې کې د توتو ډکې کې بولدک دې وړي. ښه د دې ځای څخه نو دا په د سوده کې د هغه ځای بیا نه خرابېږي؟ دلته لاندې واښه ور واچوي، داسې وبله، بالا میوه پسې ور اچوي، د دې نو نه دی داسې وبله ورورې جار سمه، نو هغه میوه نه چښتنېږي، اوبه نه کوي، سالمه رسېږي. ځینې کسان بیا وایي د کترې غوښې هم پکې ساتل کېږي، هغه هم په دغه کې ساتل کېږي که هغه بیا بله کم جوړېږي؟ هغه بیا هغه ګردیانې دي، هغه ګردیانې. ښه، هغه ګردیانې دي، دا د دی بیا راواخلي. قدرمنو لیدونکو وبه یې ګورو، د حاجي صاحب دا یو هنر دی، دا یو غټ هنر دی او د ظاهر بابا د وختو څخه دغه حاجي صاحب دا دی په مصروفه دی په دغه هنر باندې. د ژمي د غوښو دپاره په ژمي دا خلک د سارا خلک پسونه حلالوي، ګرد کاله ساتي په ژمي حلال کې. نو بالا غوښ چې دلته ور واچولې، بوی وسا نه کوي. ښه، بوی نه کوي. او دا دوړې نه پر پرېوځي حاجي کاکا؟
اجار دوړې نه پر پرېوځي پر دغه غوښو؟ الله دې امان قبول کړه نو خلبړې زړولي یو په لښتې کې شی پر راوګرځوي خیر وسې ښه بیا چې ورننوځي مثلا خبر ده خو نو بیا او کښه کېږي بیا ودېګو بخار ته ورلوېږي ښه او خرابېږي نه د غوښې نه خرابېږي ښه دا یوازې د انار د درخت یا د لښت څخه جوړېږي او که نه د نورو ونو د لښت څخه هم جوړېږي؟ د نورو د دغې برابرې نه راځي د توتو د سیبو دغه د انارو د سمې راځي ښه که اوس ووایي دا پخوا دا یخچالونه نه وه نه اوس خو د یخچالونه پیدا سوي دي زه هم اوس به دا دونه کار نه ځینې اخلي خلک صحیح دی کار ځینې اخلي خلک دغه کار ځینې اخلي نور کار یې نه دی ځینې اخیستی دا د ژمې د غوښو ده دلته داسې ځینې سودې هم دي کاکا لکه هغه داسې اوږدې سودې دي دا به د څه دپاره کارېږي؟ الله دې امان قبول کړه دا نو د کورنیان خلک وړي دا زرکې و چرګان و دغه چې لري دا تر لاندې کې بیا شغالان ګیدړان نسي وړلی و یا حاجي صاحب هغه اوږدې ده دلته یو بل هلک وویله ول دا د دغه دپاره اوږدې بیا ورور جار ته مو تالاب ته ور واچوي دا لوی تالابونه اوس جوړ سوي دي دا د برمو ده بالا دلته سیبر وار په ننه یې باسي د اخوا څخه شي و د مکړیا نه راکشي خواپا کې اوبه راخېږي ولښتې ته راځي ښه حاجي صاحب څنګه دی او د ماښام ګوله دې پر پیدا کېږي؟ بیخي حمد ثنا دي شکر دی فضل د خدای خلک ډېرې چنې در سره نه وایي چې یو شی در سره وړي؟ نفس یې دغه ځای ته راوستلی دي اخو ارزانه یې راکړه اخو ارزانه یې راکړه دغه لښت چې ما رانیولي دي دغه بوټي ګورو هغو چې پراته دي په مابین یې ورچخلي نه معلومېږي هغه بوټي پر مابین تاوان دي ما په لښتو رانیولي دي دوی بوټي درکوي دوی بوټي په چخلي لښت یې په راکش کړي بوټي نه معلومېږي دا ښاخونه چې مت سوي بس مابین یې ورچخلي نو لښت یې رانیسم خیر اوسې حاجي صاحب دغه یوه سواده چې ته جوړوې دغه یوه سواده په څونه وخت کې جوړېږي؟ په یوه ورځ کې جوړېږي؟ په یوه ساعت کې جوړېږي؟ په یوه ورځ دغه لښتې پاکوم دغه زوزان یې ومه زوز په زوز دغه بندونه یې پاکوم واجرې په یوه ورځ یې جوړوم یوازې اخته یې بل شاګرد و انډوال ملګري نه لرې؟ یا نه لرم ولې ملګري نه نیسې که ته پر تکړه یې؟ کوچنیان مو دي په مدرسو کې دي ورور یې جار ته غټان چې دي داسې وبل هغه په بزګرۍ اخته دي ملک نه لرو سهار سره ووځو ماښام سره یو ځای سو حاجي صاحب دغه کسب د پلار او د نیکه در پاتې دی او که نه تا خپله دا کسب زده کړی دی؟ څرنګه مال دا کسب د پلار او نیکه در پاتې دی؟ ښه هغه هم پخوا دغه سودې جوړولې؟ ښه د سودو اوسنی بازار اوس ډېر ګرم دی او که لږ سوړ دی یعنې خلک ډېر ګراکان لري که نه؟ قبول که په هغه عمر کې چې بیا یې شټاپ ونیوی په هغه عمر کې دغه کوارې به ګرانې سولې په یوه کال کې هر یوه د عیال ډوډۍ پیدا کولی سولې او اوس یې و ما ته ټمبه نیولې ده دا دی ګدام ډاک راته پروت دی داسې وبل دا مې په ژمې لښتې وراچولې وې د غوښو شټاپ تېر سو سړی دغه لښتې د څه ورځ تېرې بالانه اوس راته پروتې دي بیا نه په منې راباسم خیر اوسې حاجي صاحب کور دې آباد خیر اوسې لږ مې ستا وخت در ونیوی که چیرې یو غوښتنه د لیدونکو سره لرې مهرباني وکړه یا نه لرم خیر اوسې هېڅ غوښتنه نه لرې الله دې غم راویني حاجي صاحب محترم قدرمنو لیدونکو دا نو هغه سودې دي چې د وختو څخه زموږ د وطن خلکو استفادې ځینې کولې لا هم اوس دا د استفادې ځینې کوي چې بالخصوص اوس ځینې نور استفادې ځینې کېږي لکه سمرسیبر فرض مثال میوې پشکې وړل خو پخوا دا میوې ډېرې پشکې وړل کېدلې خو اما اوس دا دې نه وړل کېږي ځکه اوس یخچالي موټران سته فرض مثال نورې جالۍ سته او در جالیو پر را پیدا سو دا د جالۍ یوه پوښتنه بله ځینې وکړو د بابا څخه بابا جالۍ ډېرې کلکې دي او که دغه سودې ډېرې کلکې دي؟ یا سودې کلکې دي ډېر قدامت لري ده جالۍ خو دونه شی نه ده ما ځای پردې دې سره پرېس ولې داسې وبله واجره ده په دغو کې چې هره لښته کنډه اوسه داسې وبله په املا زه ور اچولی سم هغه نه ولوېږي
ښه او دا اوس که وګورې ډېرې میوې په دغه کې په جالیو کې ټولېږي که چیرې په سودو کې ټولې سي ښه نه دي الله دې امان قبول کړه اوس به دې صفر شولې ګرده جالونه دې موټران ډک ډک تېرېږي تاسې به وینئ و ښه الله مو غم مروي نه قدرمنو دوستانو بیا هم تاسو له موږ سره واوسئ تر نورو خپرونو پورې د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ تر څو د دغه بابا که هغه کار چې دی لږ نور هم رشد ونیسي ژوندي اوسئ هر چیرې چې یاست خوشحاله ودانه اوسئ الله مو ژوندي لره